د مزاري غونډه کې د کریم خلیلي د وینا پر مهال وسلوال برید شوی. د اشتبرچي سیمې کې نن سهار شاوخوا 11:30 بجې د عبدالعلي مزاري د 15 تلین په مراسمو کې ناڅاپي ډزې او وسلوال برید شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي تان ته وایي پولیس او د کورنۍ چارو وزارت ځانګړي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او هغه ودانۍ یې محاصره کړې ده چې وسلوال ورته ننوتي او د غونډې پر ځای وسلوال برید کړی دی چې تر اوس د 13 کسانو د ژوبلېدو راپور په لاس کې لري. خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار بیا تان ته وایي د کابل نننۍ پیښې له ځایه 15 ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. ویل کېږي چې دې غونډې ته عبدالله کریم خلیلي محقق او ګڼ نور سیاستوال ورغلي وه او عبدالله خپله وینا پای ته رسولې وه چې د کریم خلیلي د وینا پر مهال ناڅاپي ډزې شوي دي. نصرت رحیمي د سیاسي مشرانو د مرګ ژوبلې په اړه وایي ځانګړي ځواکونه یې په سیمې کې تر اوسه د مړینو او تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه لري. عبدالله حمید کرزی کریم خلیلي صلاح الدین رباني احدي او محقق له بریده روغ وتلي. سرچینه وایي د دایکنډي پخواني والي په پیښه کې ټپي شوی او د محقق یو عکاس ایوب بل تن هم ژوبل دی. امنیتي سرچینې وایي وسلوال دا مهال د سیاستوالو له ساتونکو او همداراز د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل دي. د پیښې په سیمه کې د مړو او ټپیانو راپور شته خو دقیق شمېر له امنیتي سرچینو نه دی تایید کړی. وسلوال طالبان وایي په کابل ښار کې د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو برید دوی نه دی کړی. ډېر مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا